بسم الله الرحمن الرحیم. راځو اکسیل ته هوم منو کې کنډیشنل فارمټینګ ته راځو. کنډیشنل فارمټینګ کې په دې قسمته پورې موږ پوه شوي. کنډیشنل فارمټینګ ډیټا بارز، کالر سکیلز او آیکن سیټس باندې پوه شو. دې نه وروسته راځو کنډیشنل فارمټینګ د یو شرط په اساس باندې یو سیل، یو کالم، یو ډیټا ته فارمټ ورکوو. اول دلته زه هایلایټ سیل رول باندې اول زه ګریټر دن معنا لوی تر مثلا زه غواړم په دې کې تر دوه اتیا کوم غټ عدد یې هغه ماته نښاني کړه. دلته مثلا تاسو اني ډیټا تاسو کولی شئ انټر کړئ. زه غواړم مثلا زه ورته وایم چې تر ډیټا هغه ډیټا مثلا چې تر اویاوو جګه ده، اویا نه مثلا یو نهه اویا ورته لیکم، تر نهه اویا جګه ډیټا ماته یو فارمټ ورله ورکړه. مثلا دلته هر رقم فارمټ تاسو وغواړئ، مثلا یلو فیل وید هر رقم فارمټ دې تاسو کولی شئ سلیکټ کړئ. مثلا لایټ ریډ فیل غواړئ، هر یو غواړئ اوکې کړئ او دین هغه عدد تاسو ته فارمټ ورکوي. هغه ډیټا چې موږ ورته وویل چې تر نهه اویا جګه ده هغه ته موږ فارمټ ورکړه. که غواړئ همدغه فارمټ دې نه بیرته کلیر کړئ، دغه دې باندې کلیک او دلته لیکئ کلیر فرام د سلیکټډ سیلز. دې نه وروسته موږ لرو دې باندې کلیک کنډیشنل فارمټینګ ته راځو. هایلایټ سیل رولز، لیستین کمتر کم چیرته مثلا کوچنی دی. زه دلته یو ډیټا ده، مثلا زه غواړم په همدې ډیټا کې هغه عدد چې مثلا تر اتیاو کوچني دي بیا ته یو فارمټ ورکړه. کوم ډول فارمټ غواړئ؟ مثلا دغسې فارمټ، دا ډول فارمټ لایټ ریډ بارډر غواړئ یوازې کسټم فارمټ کې تاسو کولی شئ نور فارمټونه جوړ کړئ. لایټ ریډ فیلټر وید ډارک ریډ زه غواړم دا وکړئ او دې باندې اوکې. دلته راځئ هغه ډیټا چې موږ ورته وویل چې تر اتیاو جګه یي هغې ته ووهئ کښته یي یو فارمټ ورکړه. لیسدین په دې معنا کمتر، یعنې لږتر تر همدغه ډیټا چې موږ غواړو. هایلایټ رول سیلز دریم موږ ته راځو بیټوین مابین کې مثلا هغه ډیټا چې مثلا د پنځه اویا او مثلا اتیا ترمنځ ده هغې ته یو فارمټ ورکړه. کوم فارمټ غواړئ دې ځای تاسو کولی شئ سلیکټ کړئ. دې باندې کلیک او اوکې. مخکې له دې نه تاسو سره باید مخکینی دا څه پاکي. دې باندې کلیک کړئ، دلته راځئ مخکینی رول پاکوئ، دلته راځئ کلیر رول فرام سلیکټډ سیلز دې باندې کلیک وکړئ او دا ډیټا بیرته سلیکټ. راځئ کنډیشنل فارمټینګ ته بیټوین مابین ته ویل کېږي. هغه ډیټا مثلا چې د اویا او اتیا ترمنځ ده هغې ته یو فارمټ ورکړه. کوم ډول فارمټ غواړئ؟ دې فارمټ غواړئ، هر فارمټ تاسو وغواړئ کولی شئ. هغه ډیټا چې د اویا او اتیا ترمنځ ده هغې ته یو فارمټ ورکوي. دې باندې تاسو کولی شئ دغه سیستم بیرته غواړئ دا ډیټا دا فارمټ پاک کړئ. دې نه کولی شئ کلیر رولز راشئ، کلیر رولز فرام سلیکټډ سیل باندې کلیک وکړئ، دا فارمټ دې نه کلیر شي. دې نه وروسته موږ لرو کنډیشنل فارمټینګ ته راځو. ایکول ټو څه معنا؟ مساوي په. هغه عدد چې مساوي دي له مثلا زه ورته وایم چې دوه اتیا سره هغه ماته چی کړه فارمټ ورله ورکړه. مثلا دې نه تاسو کولی شئ هغه عدد چې مثلا څلور اتیا سره مساوي دي فارمټ ورله ورکړه. ټول هغه عدد سلیکټ کوي چې کوم چې څلور اتیاو سره مساوي دي. که غواړئ دا فارمټ بیرته پاک کړئ، دې باندې کلیک کلیر رولز کلیر فرام سلیکټډ سیلز. دې نه وروسته موږ راځو کنډیشنل فارمټینګ ته. کنډیشنل فارمټینګ کې راځو هایلایټ سیل رولز ته. ټیکسټ دټ کانټینټ څه کار کوي؟ مثلا دې قسمت کې په د نیم کالم کې زه غواړم هغه عدد وبخښئ هغه ټیکسټ دټ کانټینټ یا هغه لیکنه هغه متن چې په هغې کې شامل وي. مثلا غواړم یوازې احمد څومره چې احمد دي مثلا ما سره سلیکټ کړه. زه مثلا دې باندې اوکې کوم. کوم ډول فارمټ غواړئ؟ ګرین کلر غواړئ، هر کلر تاسو غواړئ کولی شئ. غواړئ دا فارمټ دې نه بیرته پاک کړئ، دې باندې کلیک او راځئ څه ته کلیر رولز دې باندې سلیکټډ سیل. مثلا سره احمد تکرار دی یا مثلا خان در سره تکرار دی، کنټرول سی کړئ. مثلا دلته مثلا دی، دلته مثلا دی، مثلا تاسو سره یو کس تکرار هم راغلی، دې باندې کلیک سلیکټ ټول مکمل. راځئ کنډیشنل فارمټینګ ته هایلایټ سیل رولز ټیکسټ دټ کانټینټ هغه ټیکسټ چې په هغې کې احمد دی ټول ماته سلیکټ کړه. یو فارمټ ولر. کوم ډول فارمټ؟ دا فارمټ غواړئ. بل تاسو سره مثلا خان ما سره دی، خان له فارمټ ورکړه. کوم فارمټ؟ دا هر فارمټ تاسو غواړئ دې نه کولی شئ یو په یو دې نه سلیکټ کولی شئ. غواړئ دا رول بیرته پاک کړئ، کلیر رول ته راځئ، رول فرام سلیکټ سیلز. بل دې نه وروسته موږ لرو ټیکسټ دټ کانټینټس ته راځو.
مثلا ټول هغه څه ماته سلیکټ کړه چې په هغې کې مثلا A ده A په ټول کې مثلا A شته مثلا زه ورته وایم E هغه مثلا E شته نشته ده زه ورته وایم مثلا W هغه نمونه یا هغه ټکس ماته سلیکټ کړه کوم کې چې W ده ټول تاسو سلیکټ کوي مثلا هغه تاسو چې L دی مثلا کمال علي بل مثلا هغه ټکس ماته سلیکټ کوم کې چې مثلا I دی مثلا واحد کې دی ښایست دی دې نه کولای شي اوکې کړئ غواړئ همدا رول بېرته پاک کړئ کنډیشنل فارمټینګ کلیئر رولز دې نه دی سلیکټډ سیلز دې نه وروسته راځو ډیټ اکرینګ ډیټ اکرینګ او دا وروسته وایو د دې لپاره موږ یو ډیټا باید ولرو تاریخ باید ولرو دې نه وروسته موږ راځو ډوپلیکیټ وایو ډوپلیکیټ چې ته ویل کېږي جوړه تکرار کوم چې تکرار دې ماته سلیکټ کړه دې باندې زه کلیک کوم مثلا ډوپلیکیټ او یونیک ډوپلیکیټ چې کوم په دې کې تکراري نومونه دي ټول ماته سلیکټ مثلا احمد 2 دفعې راغلی خان مثلا 3 دفعې راغلی اوکې که دې ځای نه هر فارمټ تاسو غواړئ کولی شئ ډوپلیکیټ تکرار او دې نه لاندې که د فلېشک باندې زه کلیک وکړم دلته لیکلي دي یونیک یونیک څه ته وایي یونیک یوازې هغه چې تکرار نه لري مثلا کمال 1 دفعه دی واحد یو دفعه دی قیس علي جواد هر فارمټ غواړئ دې ځای نه کولی شئ سلیکټ کړئ دا و کنډیشنل فارمټینګ کې هایلایټ رولز ټول خلاص شو یوازې ډیټ اکرینګ دی ډیټ اکرینګ دپاره چې دې په خاطر چې ویډیو زیاته نه شي موږ راځو یو بل سیل جوړوو بیا هغه په راتلونکي درسونو کې وایو